سلامونه د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله د ټولو روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. سباوون مومند ستاسو په درانه چوپړ کې یو ځل بیا حاضر یم. دا ځل د افغانستان په یو ښکلي ولایت کې خوست ولایت کې ستاسو په چوپړ کې ما چې تاسو چې دا ګورئ دا د جلغوزو مارکیټ دی. دغه جلغوزو مارکیټ دی چې په نړیوال بازار کې یو شهرت او خاص نوم لري او قیمت خاص قیمت دی. تاسو ته به معلوماتي نو دغه حاصلات او دغه وچه میوه چې تاسو ګورئ اوس مهال دلته پروسس روان دی چې د خوست ولایت بیلابیلو ولسوالیو د غرونو څخه دغه وچه میوه د ونو څخه راوړل کیږي کټ کیږي یا شکول کیږي او دلته راوړل کیږي. دلته پروسس مخته ځي هغه پروسه چې مثلا دغه جلغوزي څنګه باید د دې پوټکو نه یا دغه غوزانو نه څنګه راوځي او پروسه یې څنګه ترسره کیږي دا به زه تاسو ته در وښیم. په نړیوال بازار کې قیمتونه اوس څنګه دي یا نړیوال بازار اوس هم لري که نه لري او همدارنګه نور بیلابیل معلومات به د دې پکله را سره وګورئ چې دغه وچه میوه په کومو ولایتونو او کومو ولسوالیو کې لاسته راځي. نو ملتیا مو کړئ دلته دا زمون هیوادوال لګیا دی او په دې پروسې کار کوي. ستړی مشي جوړې په خیر. که دا راته ووایې چې اول خو ځان راته معرفي که چې نوم دې څه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې حمیدالله دی. د جلغوزه یو تن سوداګر او کاریګر. په الحال د شهیدانو په ساحه کې د جلغوزه کار کوو او په الحال په کار باندې لګیو. فی الحال په کار باندې لګیا. ته خپله یو کارکوونکی دلته؟ زه هم یو کارکوونکی یم او هم د جلغوزې اخیستونکی هم یم. جلغوزې اخیستونکی ته معاش اخلي که نه خپله دا تجارت مخته وړي؟ خپل تجارت مخته وړم او دلته ما سره نور کارګران هم شتون لري او دا دلته کار کوي. دغه اوس مهال چې ته کوم کار ترسره کوې که د دې معرفت مونږ ته وکړې یا مونږ ته راوښیې که نه چې لیدونکي مو ګوري چې ته کوم کار ترسره کوې؟ دا خو موږ د جلغوزې کار کوو چې په افغانستان کې په جلغوزې باندې مشهور دي او دا په افغانستان کې په بعضو ولایتونو کې شتون لري لکه ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیکا. ځکه د دې قیمت هم لوړ دی ځکه حالات ته په کتو سره د دې قیمت هم لوړیږي هم ټیټیږي. هم لوړیږي هم ټیټیږي. ته خپله اوس کوم کار یې ترسره کوې لیدونکو ته دا معلومات که ته؟ د جلغوزیو څنډل ترسره کوم یعنې څنډل یعنې سپینوم یې د دې غوزانو څخه یې څنډې او دا منځته راځي بالکل دا میوه راوباسي د دې غوزانو څخه په څنډلو. دا څو پړاوونه او مرحلې لري. موږ په اول قدم کې دا د غرو څخه راوړو شکوو بیا مثلا اوارې ساحې ته راوړو. په اوارې ساحه کې کارګران پرې اچوو او بیا موږ په دې غوټه باندې کار کوو. د کار څخه وروسته دغه میوه موږ ته لاسته راځي. دغه میوه دغه وچه میوه بالکل تاسو ته لاسته راځي. بالکل. نو یو غوټه که تازه موږ ته راواخلي موږ وګورو او هغه پروسه یې ترسره کړي چې ته کوم کار ترسره کوي او جلغوزه څنګه ترلاسه کېږي. دا غوټه ده. مثلا موږ کوشش کوو چې د غوټې څخه دغه د مواد راوباسو. مهم مواد یې دغه دي یعنې دا هم د غوټه هم د سون لپاره پکارېږي او موږ چې کوم حاصلات مس راوړو مهم شی دا یو دی. دا یو دی مهم شی دوستانو دا یو دی او دا د افغانستان یو له خاص وچو میوو څخه ده چې په نړیوال بازار کې شهرت لري نوم لري او همدارنګه قیمتونه هم ډېر لوړ دي. نو دا پوښتنه که راته ځواب کړي چې دغه جلغوزې تاسو چې دلته د مارکیټ ته راوړي او پروسه یې ترسره کوئ دا د کومو ولایتونو نه راغلي او که د خوست ولایت د بیلابیلو ولسوالیو نه راغلي؟ کومو ولسوالیو نه البته راغلي؟ دا خوست کې په الحال بعضې ولسوالۍ کې شتون لري خو دا اوس چې موږ په کار پرې روان دی دا د پکتیکا ولایت د زیړوک د مثلا د ډانډي پاټان دغه ولسوالۍ څخه مو راوړي دي او دلته کار پرې کوو.
د دې جلغوزو پروسه هم دا ده چې بس وی ټکه وراوت خوراک ته مادی که نه؟ دا د نور پړاوونه هم لري، مثلا سپکې به یعنی چڼې به سپه شی به ترې باسي. مثلا په دې جلغوزې کې پاک هم شته یعنی درانده هم شته سپک هم شته، خو سپکې کومه معنا نه لري او موږ چې ورته ضرورت لرو هغه درندو ته ضرورت لرو چې منځ کې مثلا کومه میوه کومه میوه چې بالکل. څنګه کارکوونکي څو نفر کارکوونکي تاسو لرئ دلته؟ په دې ساحه کې موږ 15 شاوخوا کې 15 او 18 زره کم کارکوونکي لرو او نظارت غړي هم داسې 4-5 تنه لرو چې هغه نظارت پرې کوي. مثلا غوټه کې چې کومه دانه د مارکیټ مسؤلي بسته که نه؟ زه د دې غوټې د دې ساحې مسؤل یم او مثلا دا یوه ساحه ده په ده کې ډېر سوداګران شتون لري، یو سوداګر نه دی مثلا د 500 د شاوخوا 500 شاوخوا کې سوداګر شتون لري چې کار پرې مخ کوي. تاسو کارکوونکو ته معاش ورکوئ؟ نه، دوی موږ سره په کوم حساب نو تاسو سره مثلا موږ دوی ته معاش نه ورکوو، فقط دوی دلته راځي، دوی موږ ته میوه راوباسي، د غوټه ځان سره وړي، غوټه ځان سره وړي او میوه موږ ترې لاس سره وړي. دا غوټه بیا هغوی ته څه ګټه رسوي یا څه کار هغوی ترې؟ دا غوټه د سون په برخه کې ډېر کار ترې اخیستل کېږي ځکه اوس ژمی را روان دی، ژمي کې یعنی دغه غوټه چې دا تودوخه ډېره زیاته صادروي، یعنی دوی په خپلو کورونو کې له دې څخه سوځوي او د بخاریو د شیانو لپاره مثلا په تنورونو کې په بخاریو کې. مننه. کور ودان دوستانو، دلته دا پروسه خو تاسو ولیدله او معرفت زمونږ د ورور وکړو، نو وبه ګورو دلته له نورو مشرانو سره به یې وغږیږو، قیمتونو په اړه به یې معلومات تو پوښتنه وکړو او همدارنګه د نړیوال بازار په کله به معلومات وکړو چې آیا اوس هم بهرني هیوادونو ته دا صادر کیږي که نه صادر کیږي. نو ملتیا مو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست. دلته چې تاسو ګورئ دا مشران لګیا دي د جلغوزو هغه بل پړاو یا بله پروسه دلته ترسره کوي چې د دې معلومات به هم ترلاسه کړو چې د دوی کار څه دی او څه کوي. نو مشره ستړی مش خیر اوسې، څل دی ښې جوړې په خیر یې؟ خدای فضل دی. که پیل کې راته ځان معرفي. زما نام عقلدین دی، د نادرشاه د ولسوالۍ. د نادرشاه کوټ ولسوالۍ، ډېر ښه. دا که راته ووایې چې ستا مسؤلیت دلته څه دی په دې مارکیټ کې او خپله څه کار کې؟ زه خپله د زړغوزي صفا کوم او د کوم ګان چې دی دا په لاس ونه وباسو بیا صفایۍ ته زړغوزي ووځي. نور خو زمونږ د افغانستان چې دا یو ډېر غریب ملک دا یو دا مطلب داسې دي که سره زر خو موږ د وطن چې دی دا غریب ملک دا یو نور درې قسمه سره زر دي، موږ دا سره زر چې دي دغه دي پوه شوې که نه. او مخکې به په 2,40,000 80,000 روپۍ باندې مان خرڅه د ساک په 1,10,000 1,10,000 روپۍ خرڅي، خپل سر هم نه پوره کوي. 1,10,000 افغانۍ باندې کلدارې دلته اوس هم کلدارې چلیږي؟ دلته اوس کلدارې نه چلیږي خو افغانۍ دي. افغانۍ قیمت کراته وي؟ افغانۍ قیمت راځي دغه 80,000 روپۍ راځي. 80,000 روپۍ نه 80,000 نه 15,000 15,000 روپۍ یو من؟ یو من کم دا 1 کیلو یو من؟ 250 کیلو 250 کیلو. تاسو خپله اوس دا صفاکاري کوئ؟ موږ دا صفاکاري کوو. تاسو اخلئ له نورو څخه که نه خپلې ونې لرئ یا خپله سیمه لرئ؟ موږ خپله سیمه هم لرو، ونې هم لرو. مطلب دی کې اخلو د نورو نه اخلو، خپل هم داسې کام شته د نورو نه هم اخلو، بیا دلته راوړو دا صفا کوو بیا موږ خرڅوو. نو دوستانو تاسو چې څنګه ګورئ دلته دا 2 مشران لګیا دي او دغه پروسه چې دوی ترسره کوي دا د صفا کولو یا پاکولو پروسه یې ده چې هلته تاسو ولیدل د هغې غوزانو څخه یې سنډل کول چې دا وچه میوه لاس ته راتلله چې د افغانستان یو له هغې وچو میوو څخه ده چې د زرو
قیمت لري د دوی مشرانو په وینا، ځکه ډیر قیمتي میوه ده او نړیوال بازار کې خاص نوم لري. نو مشره که دا راته ووایې چې پخواني ولسمشر تیر نظام کې کله چې خوست ته راغلی دا خبره یې کړې وه چې تاسو ته به هوایي ترانزیت برابروي چې دا خپل صادرات په اسانه توګه ترسره کړي. آیا تاسو سره دا همکاري شوې وه او که نه؟ مخکې د تیر نظام مخکې موږ سره شوې وه، دا همکاري شوې وه. او اوس څنګه؟ اوس یې نړیوال بازار ته وړاندې کوئ که نه هم دلته افغانستان کې یوازې دا تجارت ترسره کوئ؟ اوس په افغانستان کې دی دا تجارت، نړیوال بازار یا نه دی تللی. یعنې بهرنیو هیوادونو ته اوس مهال نه ځي؟ نه ځي، اوس نه ځي، ځکه یې قیمتونه ارزانه شوي دي او په بیو کې ټیټوالی راغلی او پروازونه باندې چې اوس مهال په بازار کې زمونږ هغه هیوادوال چې مثلا دغه وچه میوه ترلاسه کوي نو کیلو به یې په څو وي؟ کیلو به په 1200 افغانۍ وي. 1200 افغانۍ. پخوا قیمته نه وه؟ مخکې قیمته وه. پخوا څو وه؟ خوا باندې وه 3000 روپۍ. 3000 روپۍ. یعنې نړیوال بازار نشتون له کبله د دې بیې راټیټې شوي دي. او دغه پروسه چې ترسره شي له هغې وروسته بیا تاسو څه کوئ؟ دا پروسه چې له سره شي هغې وروسته موږ بس بیا په دغې غرو کې په دغه ځلغوزو کې لرګي وهو، مزدوره کوو، خپل لاس ته کومو کارونه چې وا کوو کور. دا خو کوئ بلکل منمه، خو هغه د نه مالې د جلغوزو دغه پروسه چې تاسو دغه صفاکاري وکړه بیا له دې وروسته څه پروسه ترسره کړه؟ دا بیا مارکیټ ته وړو، مارکیټ کې خرڅوو. مارکیټ کې یعنې دغه اوس خوراک ته ماده دي؟ او دا خوراک ته ماده. له دې وروسته خو بله پروسه نشته؟ نه بله نشته. ښه سمه ده، مننه. کور ودان ژوندی اوسي. په پای کې راته دا ووایه چې د هیوادوالو څخه یا دولت څخه کومه غوښتنه لري چې تاسو سره څه همکاري وکړي باید او څه وینا ورته لري؟ دولت نه دا خو غوښتنه ده چې موږ سره دا همکاري وکړي چې ځلغوزي په جګه بیه خرڅوي، ځکه چې افغانستان چې دی ډېر غریب ملک دی، د هغې ته یې سترګې نیولې دي چې دا جګ خرڅ نه شي. خلکو غرونه په ډېره قیمت باندې اخیستي دي، اوس په ارزانه بیه دي، نو خلک نقصاني کېږي چې موږ بر مملکت هغه لاړ نه شي نو غځي. السلام علیکم ورور. جوړ په خیر؟ خیر کلاري ده. که پیل کې راته ځان معرفي کړي؟ نوم یې صدام خان پښتون، د پکتیکا ولایت د ګیانې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ښه صدام خان پښتونه، که دا راته ووایې چې څه دې کول دلته دی د جلغوزو مارکیټ کې؟ دلته مولا غوټې راوړي دي، بس دغه غوټې کوو، غوټې مو راوړي دي د غرونو نه، او دلته بیا یې څنو پروسس کوو، یې پروسس نه وروسته بیا مارکیټ ته وړو. مارکیټ ته؟ دا یې مارکیټ نه دی؟ نه، دا په کار دلته د څنلو د پروسس کولو یوه پروسه ده چې دلته خلک راوړي د دې دپاره چې دا ځلغوزي ورنه وباسي. جلغوزي هلته مارکیټ یې بیا بېل ده. ته خپله څه مسؤلیت یا څه کار کوونکی یې دلته؟ موږ خپله دلته د غوټو مو راوړي دي او دلته د کسان چې راځي، نور مزدوران چې راځي، د هغې دپاره چې غوټې کې جلغوزي پرې نږدي په هغې باندې ګرځو تر څو دا پروسه په ښه ډول سر ته ورسېږي. ته خپله تجار یعنې ما خپله غوټو اخیستي وو. غوټې دې اخیستي؟ دا تاسو په کوم حساب باندې اخلئ دا غوټې؟ غوټې موږ چې اخلو داسې غارې اخلو که نه، یو ځنګل وي، دغه ځان ته ځنګل موږ حسابوو چې مثال دغه به دومره بوری جلغوزي وکړي یا دومره منه جلغوزي به وکړي، هغه خپل حساب ورته کوو. هغې نه وروسته بیا چې کله ګټمان موږ ته ولده شي پیدا کې وي هغه غاره ځنګل، هغه موږ اخلو. ځنګل مثلا تاسو انتخابوي، دا بیا وروسته کومه ستونزه مثلا کیدای شي تاسو خو پکې تاوان نه کوئ، لکه یو ساحه تاسو انتخاب کړه بیا هغه که لږې جلغوزي وکړي او تاسو په قیمت اخیستي؟ ورور جانه دا خو داسې نه حساب دی چې هلته چې کله موږ غوټې اخلو هم تاوان کې شته هم ګټه کې شته، ځکه که
ځنګل کم شي، غوټې کې کم شي یا بل کوم حساب وي، مثال بیا دا توان کې راځي او دا تجار چې وي توان کوي. سږکال ولې ارزان دي دا؟ ولا دا حساب خلکو ته ځکه نه معلومیږي چې یو د سیاسي حالات بدل شو، تحولات دلته راغله په افغانستان کې، او بل دا متاسفانه چې د موږ تاسو مارکیټ او دلته د جلغوزۍ چې دا یوازې د څو محدودو تجارانو په لاس کې ده، یعنی انحصاري شکل لري او کوم وړه سوداګر چې بازار ته ننوځي هغه نشي کولی چې دلته سیالي ورسره وکړي. که سیالي ورسره وکړي هغه بیا تجاران، هغه غټ تجاران هغه ځلغوزي په لوړه بیه اخلي او هغه وړه سوداګر د بازار نه ایسته کوي او وباسي یې. خو همدا هغه اساسي مشکل چې دی دغه د لارو مشکل ده چې دلته د افغانستان لارې په اوس مهال کې بند دي او دا کوم تجاران چې دلته په بازار کې خلکو ته کومه بهانه کوي چې مثال ځلغوزي ځکه ارزان دي چې هلته پروازونه نه کېږي خارج ته بهر ته، او د چاینا سره چې کوم قراردادونه شوي دي یا مخکې به کوم پروازونه ترسره کېدل هغه اوس نه ترسره کېږي. اوس مهال بیخي مثلا دغه وچې جلغوزي یا وچه میوه بهر ته بیخي نه ځي؟ ولا خو د اوس واک او زه داسې خاص معلومات نه لرم. دا چې د وچه میوه د افغانستان د صادراتو مهمه برخه جوړوي او د تجارت په بیلانس کې تاسو ښه پوهیږئ چې مثال د واردات او صادرات چې دي د افغانستان صادرات کم دي نسبت وارداتو ته که نه، او دا اوس وخت کې چې جلغوزیو د څو کالو راهیسې ښه پرمختګ کړی و او خلکو ته یې ښه حاصل ورکړی و او ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړې وه او د خلکو اقتصاد مکمل رشد ورسره کړی و. او متاسفانه چې د سږ کال بیا دغه مشکل دی چې دغه د لارو بنا ده چې مثال لارې بندې دي او پروازونه نه کېږي، او دا د وخت حکومت څخه موږ هیله کوو دا مو ورنه ارزښت ته تر څو پورې چې زر تر زره دغه لارې ورته خلاص شي، ځکه که لارې خلاص نه شي دلته متاسفانه چې په د مارکیټونو کې کومه ذخیره هم نشته چې دلته ځلغوزي وساتل شي. که ځلغوزي ساتل کېږي مثال هغې دپاره ذخیره مهمه ده، ګودام مهم ده، خو متاسفانه چې هغه دلته نشته، او دلته کله چې ځلغوزي ایښودل کېږي هغه خپل کیفیت د لاسه ورکوي، وزن یې کمیږي. اوس مهال چې زه دلته ګورم دغه پروسه چې ده د جلغوزو د لاسته راوړلو پروسه یا هغه د غوزانو څخه چې جلا کېږي، دا تاسو ورته کارکوونکي نیولي دي چې آیا دې ته معاش ورکوئ که نه کوم بل حساب دی، او د دې ترڅنګ که دا راته ووایې چې آیا فابریکه شته نشته چې دغه پروسه مثلا په د ماشینونو په واسطه ترسره شي؟ دا داسې حسابونه دي چې د پروسس پروسه یو ډېره پیچلې او اوږده پروسه ده که نه. اول په غرو کې راشو کېږي، راټولېږي د ځنګلونو نه، هلته مزدورانو ته مزدوري ورکوي، او دلته کله چې راشي دا د خوست منطقه ته مثال دلته د ژمي دپاره د موږ تاسو خلک د سون توکي هم نه لري، او د دې دپاره چې د ژمي لپاره د سون توکي د دوی برابر شي دوی خپله راځي د کوم کوثري چې دی په دغه باندې دوی خپله مزدوري کوي او موږ ته ځلغوزي صفا کوي. دلته چې دی کومه د ماشین په واسطه نه پروسس کېږي، همدغه ساده په لاس باندې پروسس کېږي. ما هغه فابریکې نشته؟ دا چې په نړیواله سطحه دا پروسس وي، خو دلته په افغانستان کې متاسفانه چې ظرفیت دومره نشته د حکومت والا چې دغه دپاره دومره زر کار وشي چې دغه دپاره پروسس د ماشین په واسطه وشي، خو په الحال په لاس کېږي. دولت او هیوادوالو څخه څه غوښتنه لرئ؟ ما خو مخکې ته وویل چې مهمه خبره چې دلته بار بار دغه ژورنالستان تاسو کسان راځي او موږ سره مرکې کوي او بار بار مو دا خبره نشر کړې ده. لوی لامل لویه غوښتنه مو چې دا هغه دغه ده چې اول د دغه د صادرولو لپاره دوی هغه لارې خلاصې کړي، ځکه که لارې خلاص نه شي دغه وړه سوداګر ټول تاوان کوي او کل ته هېڅوک ځلغوزي نه کوي. مننه، کور وده. تاسو څخه یم جهان مننه چې دلته راغله. مننه، ژوندي اوس.
درنو لیدونکو دا و د خوست ولایت جلغوزه مارکیټ د وچې میوې مارکیټ چې تاسو د هیوادوالو او د تجارانو هغه کارکوونکو چې دلته کاروبار کولو خبرې اترې مو ورته واورېدې نو دوی وایي چې سږ کال د جلغوزو په قیمتونو کې ټیټوالی راغلی یعنې بیې ټیټې شوي دي د پخوا په پرتله لامل یې دا دی او غټ لامل هم دا دی چې نړیوال بازار ختم شوی یعنی بهرنیو هیوادونو ته اوس نه انتقالیږي فعلا او دوی ته یې تاوانونه رامنځته کړي دي هیله ده چې د دوی غوښتنې ومنل شي او دغه جلغوزې چې په نړیوال بازار کې یو خاص نوم او شهرت لري بیا نړیوال بازار ته وړاندې شي او ولیږل شي صادر شي او دوی ته خاصې فابریکې د پروسس لپاره جوړې شي ځکه تاسو ولیدل دوی مزدوران ورته نیولي دي چې مزدوران دغه غوزان راخلي سنډي او جلغوزه ترې راوځي او غوزان به مزدوران ځان لپاره اخلي د ژمي لپاره چې په نغریو تنورونو او بخاریو کې وسوځوي تر بلې خپرونې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسو پولې او بخونکي خدای سپارم الله مو مل شه د خدای پامان زموږ چینل سبسکرایب او د زنګ بټنه کېکاږئ له ښکلې ویډیوګانو څخه خوند واخلئ